سلامونه دوستانو، تمه د روغ او جوړ خوشحاله اوسئ. څنګه کولی شو له هر ډول خراب تصویر څخه دوستانو مثلا دغه ډول تصویر دی او دغه ډول صفا لوکس تصویر دوستانو مونږ او تاسو جوړ کو. نو په کومه طریقه دوستانو کېږي مکمله طریقه سره په دغه ویډیو کې وګورئ. ویډیو چې سکیپ کوئ ما تر ټولو دمخه زموږ چینل مو که سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو هم در سره لایک کړئ. نو د دې لپاره دوستانو دغه اپلیکیشن لینک د ستاسو زما ټلیګرام چینل او د دغه ویډیو د ډسکرپشن څخه ترلاسه کولی شئ دوستانو. نو کله هم چې دوستانو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ دغه یو اپلیکیشن دی دوستانو، دغه یو اپلیکیشن تاسو کتلی شئ. نو را به شئ په همدغه اپلیکیشن به دوستانو تاسو بیا کلیک واخلئ او دغه به تاسو په خپل موبایل کې راخلاص کړئ. نو کله هم دوستانو په موبایل کې راخلاص کړه لږ شیبه منتظر کېږو تر څو اوس د دغه اپلیکیشن صفحه ما تاسو ته راخلاصه شي. ما تاسو ته وړاندې تصویر کې وښودل چې څنګه له یو خراب تصویر څخه فول ایچ ډي لوکس تصویر دوستانو جوړ کو او په ښه توګه یې ډیزاین کو. نو دوستانو زه راځم مثلا تاسو اوس دغه تصویر ښایم چې دغه تصویر چې دی دغه به اوس تاسو په خپله وګورئ چې دغه څومره خراب دی او څومره خړ دی، څومره بیکاره دی. نو څنګه به له دې څخه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه تصویر له دې څخه به فول ایچ ډي صفا تصویر څنګه دوستانو جوړوو. نو کله به دوستانو تاسو هغه اپلیکیشن راخلاص کړه تاسو په تصویرونو صفحه راشي نو تاسو به راشئ په همدغه تصویر چې کوم تصویر غواړئ صفا کړئ په همغه تصویر به داسې کلیک واخلئ، لږ به ورته منتظر شئ. کله چې لږ دوستانو منتظر شول په دغه ځای کې به دوستانو تاسو راشئ په دغه یو اپشن به کلیک واخلئ. کله مو چې په دې کلیک وایاست تاسو ته یو ایډز راځي نو دغه اپلوډیږي ایمیج اپلوډینګ کې دی. ها تاسو دوستانو دغه ایډز راځي، بعضې ایډزونه چې وي هغه تقریبا 50 ثانیې یا 1 ساعت یا نیم ساعت البته 1 دقیقه وي او نیمه دقیقه وي داسې وي. دغه دوستانو زه ګورم ویډیو سکیپ کوم تر څو ایډز ختم شي. دوستانو کله چې ایډز ختم شو پورته خواته تاسو ته یو ضرب علامه راځي، را به شئ په همدغه ضرب نشان باندې به دوستانو کلیک ورته واخلئ، لږ به په دې کې ورته منتظر شئ. ښه دوستانو بالکل تاسو کتلی شئ منتظر شو. موږ تاسو دلته اوس یو اپشن موږ درسره کوي چې هغه دغه اپشن دی، دا به راوړو دې خواته دوستانو. تاسو کتلی شئ اوس تاسو وګورئ پخوانی تصویر هم وګورئ، تاسې لږ درته لرې کړم. پخوانی تصویر وګورئ او اوسنی تصویر تاسو وګورئ څومره لوکس څومره صفا شو. تاسو کتلی شئ هغه خړ ګردونه څنګه چې په دغه تصویر وو هغه ټول اوس پاک شول. دا مکمل دې خواته یوسئ. په دغه ځای کې اعلان انسان تاسو په دې کې ایډیټ هم کولی شئ، راشئ په دغه بیکګراوند باندې دوستانو کلیک واخلئ، په دې کې هم تاسو کولی شئ نوره ایډیټ هم دوستانو په دې کې وکئ چې په دغه لاندې برخه کې دوستانو کالر دی، بیکګراوند دی، همدا شانتې نور په دې کې مختلف طریقې چې هغه تاسو په دې کې کولی شئ دوستانو. نو زه اوس نه غواړم، زه غواړم دغه تصویر په همداسې ایچ ډي توګه دوستانو تاسو کتلی شئ دغه په داسې ایچ ډي توګه باندې سیو کړم. که زه پورته دغه ډاونلوډ نشان یا غشي نشان باندې دوستانو کلیک اخلم او پورته په سیو دوستانو باندې کلیک واخلم، دلته موږ تاسو ته واچ ایډز راځي چې کله یې سیو کوئ. که نه غواړئ چې سیو یې کړئ نو بیا هلته یو سکرین شاټ دوستانو د دې څخه اخیستلی شئ. نو زه دغه ایډز ګورم تقریبا نیمه دقیقه دوستانو. نو که تاسو بیا ایډز نشئ کتلی پورته ضرب علامه باندې کلیک اخلم نو تاسو بیا په دې طریقه کولی شئ چې دغه تصویر نه یو سکرین شاټ دوستانو واخلئ، یو سکرین شاټ ترې واخلئ. کله چې سکرین شاټ ترې واخیستل بیا سکرین شاټ په واسطه هم کولی شئ چې دغه تصویر هلته بیا کرپ کړئ او جوړ کړئ. خو چې سیو یې کړئ ایډز وګورئ سیو یې کړئ نو بیا یې کوالټي چې دی هغه تر ټولو ډېره ښه وي دوستانو، ډېره صفا وي او ډېره خوندوره وي. نو د دې راځو پورته کونج باندې کلیک اخلم، دغه هلته لږ دوستانو منتظر کېږو تر څو دغه ایډز هم موږ ختم کړو ریموو کړو. ښه دوستانو لږ منتظر کېږو. راځم په پورته ضرب علامه باندې دوستانو کلیک اخلم او بیا هم په دغه ضرب علامه کلیک اخلم. تاسو به اوس دوستانو وګورئ دغه تصویر بالکل دوستانو موږ سره سیو شو. راځو پورته ډن باندې کلیک اخلم. اوس زه راځم خپله د موبایل دغه کومه ګیلري چې دغه راخلاصوم. مخکینی تصویر هم تاسو ته اوس ښایم دوستانو، اوسنی تصویر هم تاسو ته ښایم. ښه دوستانو دغه مخکینی تصویر دی، دغه هغه پخوانی تصویر دی کوم چې ما تاسو ته وښودو چې څنګه یې صفا کړو او دغه یې اوسنی تصویر دی دوستانو. نو تاسو خپله قضاوت وکړئ، تاسو خپله وګورئ چې دغه تصویر څومره صاف او لوکس دی. تاسو دې ته تصویرونه د منظرو یا نورو شیانو هم راخیستلی شئ، مثلا چې راشئ په کلیک ورته واخلئ، تاسو یو د منظرې تصویر وي یا بل کوم داسې څه بیکګراوند وي چې هغه ډېر خراب وي نو هغه هم کولی شئ تاسو په ډېره اسانۍ سره پاک کړئ. مثلا دغه منظره زه پاک کوم، راځم په دې باندې کلیک اخلم. لومړی کې تاسو ته یو څه غاټ ایډز راشي خو وروسته بیا دوستانو دغه ایډز
کمیږي که نه یعنې ډېر کم وي. تاسو کتلی شئ دغه ایډ چې دی هغه یوازې 15 سیکنډ دی. دغه هم زه ګورم دوستانو. مثلا دغه منظره دی دغه هم تاسو ګورئ د دې رنګ یې لږ تت کړ خو نوره یې صفا کړه یعنې لوکس یې کړه دوستانو. تاسو کتلی شئ دغه اول هم چې رنګ یې تیز و خو ډېره تته وه که نه. نو په همدې طریقې تاسو کولی شئ دغه منظرې یا نور شیان هم دوستانو په دې کې جوړ کړئ، ایډیټ یې کړئ په ډېرې اسانۍ سره په ډېره ښایسته توګه باندې دوستانو. نو دغه تاسو سکرین شاټ هم له ځانه سره اخیستلی شئ. د تر څنګ په دې کې تاسو کله سکرین شاټ واخلئ هغه هم له ځان سره دوستانو سیو کولی شئ. ما په دې کې ډېر تصویران دوستانو ایډیټ کړي دي چې هغه ډېر مختلف تصویران دي. دغه هم دوستانو ما په دې کې صفا کړی دی. تاسو چې نور تصویران مې هم صفا کړي دي. څنګه دغه اپلیکیشن دوستانو ډاونلوډ کړو نو رابشئ پلی سټور ته. پلی سټور چې کله دوستانو تاسو راخلاص کړئ پلی سټور په سرچ کې به تاسو ولیکئ دوستانو. نو کله چې راغلی سرچ ته به تاسو راشئ دغه اپلیکیشن به تاسو ولیکئ. دغه نوم به دوستانو ولیکئ ریمینی. دغه اپلیکیشن دی دغه به تاسو دوستانو له پلی سټور نه را انسټال کړئ. ما انسټال کړی دی اپډیټ پرې راغلی دی. نو کله مو چې دوستانو انسټال کړ تاسو کتلی شئ د دې 450 MB سایز د 100 میلیونه خلکو دوستانو دغه ډاونلوډ کړی دی او کار پکې کوي دوستانو. نو تاسو کتلی شئ خلکو فل 5 سټار هم دې ته ورکړي دي دوستانو چې په 25 کال 24 کال کې هم خلکو انسټال کړی دی دوستانو. تاسو ته داسې مختلف نور هم راشي خو هغه چې دي هغه به دومره باوري نه وي خو دغه چې تر ټولو بهتره دی او یو بهترین اپلیکیشن دی. نو ویډیو نه اوږدوم دوستانو. ویډیو تر همدې ځایه که خوښوي مې لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. تر بل ویډیو چې بیا به زر ځم تاسو په لویه لاس پرم ښه وخت